په امریکا کې د درې کسانو نه یو کس په دې باوري ده چې وایي نړۍ هواره ده. ولې؟ راځئ چې وایي ورو. Pole taken off, keeps going upside down on its roof. Planes don't fly upside down. Nothing to say. Well, it's flat. د دوی وایي دا ده چې نړۍ ځکه هواره ده چې د سمندر اوبه بیخي هواره ښکاري، او که چېرته هواره نه وای نو د سمندر اوبه به هواره نه ښکاره کېدلی. سوال دا ده چې ځمکه ډېره ستره ده او د همدې د خاطره ستاسو سترګې تر هغه حده پورې لید کولی شي چې تر کومه حده پورې تاسو ته ښکاري. که چېرته ځمکه هواره وای نو تاسو ته به دا کښتۍ په هوا کې ښکاره کېده. ځینې حالت کې داسې هم شوي دي چې تاسو په موټر کې روان یاست او یو تیاره د نږدې نه ګورئ او فکر کوئ چې دا تیاره اصلا په حرکت کې نه ده. نو داسې نه ده، ځکه چې تاسو په مخالفو جهتو کې روان یاست او تاسو فکر کوئ چې دا تیاره اصلا په حرکت کې نه ده. نو ځکه وایم چې تاسو په خپلو سترګو باور نشئ کولی، بلکې چېرته تاسو د نړۍ ګریویټي یا قوې جاذبې قانون مطالعه کړئ. په هغې قانون کې وایي لکه څنګه چې تاسو ښکارئ باید هماسې اوسئ، په شرط د دې چې نړۍ ګرده وي نه همواره وي. بنا د قوې جاذبې قانون باید دا خلک مطالعه کړي. نو د نړۍ فضا ته که تاسو وګورئ، نسا او ټول هغه هیوادونه چې په نړیواله کچه باندې فضا ته سفر کوي هغوی ټول وایي چې نړۍ ګرده ده، هواره نه ده. خو ملحدین وایي چې نه، موږ د دوی په خبرو باندې باور نه کوو ځکه دوی ډېر شیان جعلي جوړ کړي دي. اما دا امکان نه لري چې د نړۍ ټول هیوادونه دي یو بل سره ملاتړي شي او په یو شي باندې دروغ ووایي. دا امکان نه لري. حتما یو هیواد پکې مخالف پیدا کیږي او وایي دا هر څه دروغ دي. متاسفانه چې تر اوسه پورې داسې کوم څه نه دي ویل شوي. او بله مهمه خبر دا ده که چېرته نړۍ هواره وای نو آخر خو یې پای درلودو. تر اوسه پورې هېچا د نړۍ پای نه ده پیدا کړی او نه یې چا عکسونه اخیستي دي چې دلته نړۍ ختمه شوې ده. اوس تاسو د ملحدینو په اړه څه فکر لرئ؟